Welcome to the AB English channels. راځئ په دغه ویډیو کې موږ سره نن زده کوي د امازان لپاره جملې یعنی هغه سنټنس یې کومې چې په امازان کې موږ ته په کار راځي هغه موږ سره په انګلیش کې زده کوي. هغه کسان لپاره دغه ویډیو د څوک چې امازان په انګلیش کې زده کوي یعنی په امازان کې چې کومې خبرې اترې هغه غواړي چې په انګلیش کې زده کوي نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. راځئ دا سنټنس یې موږ سره زده کوي. داسې موږ سره څه مهمې سنټنس دي لکه فار ایگزامپل I work as Amazon virtual assistant. زه په امازان کې د ورچوال اسسټنټ په توګه باندې کار کوم. I have an experience in Amazon FBA and drop shipping. زه امازان FBA کې او په drop shipping کې experience تجربه لرم. I can help you grow your Amazon store. زه کولی شم چې ستاسو د امازان د سټور وچلوم. I do product hunting and keyword research. زه د پروډکټ هانټینګ کولی شم یعنی د پروډکټ باره کې معلومات پیدا کولی شم یو پروډکټ پیدا کولی شم. This product has good demand and low competition. دغه پروډکټ چې دا یو ښه تقاضا لري او یو ښه ویلیو لري یعنی یو ښه تفصیل لري چې دا پروډکټ ښه ده او ګډ ده. I will create an optimized product listing. زه به یو ښه اعتبار شوی لیست جوړ کړم یعنی هغه لیست کوم چې ښه وي او چلیږي. I write SEO friendly titles and bullet point. د دې مطابق سره زه لیکنه وکړم یعنی د SEO لیکنه وکړم SEO به وټاکم او ولیکم. Please send me the product image and detail. مهرباني وکړئ ماته د محصول یعنی د پروډکټ معلومات او تصویرونه راولېږئ. I can manage your orders and inventory. زه کولی شم چې ستاسو آرډرونه جوړ کړم یعنی زه کولی شم چې ستاسو آرډرونه جوړ کړم. I will update the tracking information. زه د ټریکینګ معلومات نوي کړم یعنی اپډیټ مطلب نوي کول تازه کول. Your order has been shipped. ستاسو آرډر لیږل شوی دی یعنی ستاسو چې کوم کمانډ آرډر و هغه لیږل شوی ده. Please check your seller center account. مهرباني وکړئ خپل seller center account چیک کړئ. I have completed the task successfully. ما په کامیابی سره یعنی کامیابی سره خپل کار پوره کړ خپل ټاسک می پوره کړ. I am always available for communication. زه همیشه د خبرو لپاره موجود یم. Please let me know if you need any changes. که تاسو کوم بدلون کول غواړئ نو راکړئ چې زه وکړم یعنی مهرباني وکړئ چې زه وکړم. Looking forward to working with you. له تا سره کار کول امید لرم یعنی مخکې تاسو سره کار کولو امید لرم. I'm always available for communication. زه همیشه د خبرو کولو لپاره موجود یم یعنی خبرې کولی شم. I will deliver the project within 24 hours. زه پوره په 24 ساعتونو کې یعنی دا پروجیکټ سپارلی شم وړلی شم. The payment method is Payoneer, Upwork, Fiverr. د پیمنټ چې کوم میتھډ یعنی په کومه طریقه به تاسو دا پیسې جمع کوئ هغه دغه طریقه ده لکه پاینیر، اپورک او فایور دغه ته به تاسو پیسې جمع کوئ. امید لرم تاسو به په دغه سنټنسو باندې پوه شوي. ګورئ دغه چینل کې ما مخکې مې ویډیو اپلوډ کړې ده چې دغه چینل ما دې دپاره جوړ کړی چې تاسو انګلیش زده کوئ، امازان ارنینګ وکړئ یعنې په امازان باندې کار وکړئ او یوټیوب اټومیشن زه تاسو ته طریقه وښیم چې یوټیوب باندې څنګه پیسې ګټئ. که چېرته نوي یاست په دغه چینل باندې سبسکرایب یې کړئ، شیر کړئ او کمنټ لازمي وکړئ.